صوابۍ تحصیل کې جلسه. زه بیا د فردوس خان سره مانیرۍ ته روان شوم. په لار یو بوډا سړي راته وویل چې باچا خانه زه خو نن ایله پوهه شوم چې پیرنګی هم زموږ په شان بنیادم دی. شپه مې فردوس خان سره په آرام تېره کړه. سبا له یو خدای خدمتګار وفات شوی و، نو د هغه جنازه مو وکړه. بیا مو د مدرسې د ځای تصفیه وکړه. دوی مدرسې له ځای ورکړی و. یو کس نیم پکې خپه و، هغه مو راضي کړو. بیا له دې ځایه باجا ته روان شو، ولی چې زمونږ د باجا خانان بې ګناه پولیس گرفتار کړي وو. دلته مو جومات کې جلسه وکړه. بیا کلابټ ته لاړو. د کلابټ په خلکو کې حکومت څه بې اتفاقي پیدا کړې وه. خود غرضو خلکو پکې شرارت کولو. ما ورته هم په هغه معامله تقریر وکړو چې فکر وکړئ. د هغې ښه اثر وشو او د روانېدو په وخت کې د کلابټ د خان زوی راته وویل چې تسلي ساته، مونږ پوه یو، مونږ څوک جنګولی نشي. له دې ځای نه زروبۍ ته لاړو. هلته مو هم جومات کې جلسه وکړه. په زرګونو خلک را جمع شول. ډیره کامیابه جلسه وشوه. زه پوه شوم چې په خلکو کې سیاسي شعور پیدا شوی دی. له دغه ځای نه مرغز ته شپې لاړو. په مرغز کې مو د شپې جلسه وکړه. د مرغز جرګه او خدای خدمتګار ډیر مخلصان او پوه دي. دوی راته د خپل مصیبت ټولې کیسې وکړې او راته یې وویل چې بې ګناه یو پیرنګي پولیس والا ووهلو. او بیا یې د کلابټ خلکو ته وویل چې دعوه هم پرې وکړئ، خو په موږ د کلي خلکو دعوه ونه کړه. دوی یو جرنیل قابل او پوهه سړی دی، او دا د هغه قابلیت دی چې دا جذبه په خدای خدمتګارو کې پیدا کړې ده. سبا له د مرغز نه قبلې ته یو کلی دی. د هغې صدر صاحب مجبور کړو او د سحر چای وله هلته لاړو. خلک چې زموږ نه خبر شول نو را جمع شول. هغوی ته مې هم د ورورولۍ او قامولۍ یو مختصر تقریر وکړو. او بیا له دې ځایه کوټې ته لاړو. او بیا ټوپۍ ته لاړو، ولی چې د دې ځای ډیر کارکنان حکومت گرفتار کړي وو. ټوپۍ کې پکټینګ لګېدلی وو. د هغې کتو له لاړو. ما پرې بعضې سوالونه وکړل چې تاسو ولې پکټینګ لګولی دی. دوی وویل چې دا خلک بدیشي مالونه خرڅوي. ما ورته وویل چې تاسو څه غواړئ. دوی وویل چې د خپل ملک مال دې خرڅوي. نو ما ترې تپوس وکړو چې دې کې ستاسو څه پیدا ده او هغې کې مو څه نقصان دی. دوی وویل چې د ملک مال خرڅیږي نو پیسې به زموږ ملک کې پاتې کیږي، او چې د پردي ملک مال خرڅیږي نو پیسې به پردي ملک ته ځي. زه ډیر خوشحاله شوم، ولی چې دا کوم خدای خدمتګار ولاړو نو هغه د یو وړوکي کلي بې تعلیمه هلکانو. او نورې چې مې ترې پوښتنې وکړې نو د هغوی هم پوره ځوابونه راکړل. دلته هم پولیسو په خدای خدمتګارو ډیر ظلمونه کړي وو. زه پوه شوم چې زمونږ په قوم کې یوه پوهه راغلې ده. بیا مې جومات کې تقریر وکړو او خلکو ته مې وویل چې دا خدای خدمتګار ستاسو ګټندوی دي. تاسو له ستاسو د پلار نیکه بایللی ملک ګټي، نو تاسو ورسره ولې بد سلوک کوئ؟ که پیرنګیان موږ سره هر قسم سلوک کوي نو موږ ترې ګیله نه کوو، ځکه چې هغه غیر قوم دی او هغوی سره غم دی چې که پښتانه رانه خپل ملک آزاد کړي نو زمونږ به څه حال وي. زمونږ ګیله ستاسو نه ده، تاسو خو زمونږ قوم یې او دا ملک زمونږ شریک دی. که دا ملک آزاد شي نو د دې فایده خو به ټول قوم ته وي. چې جلسه ختمه شوه نو د مینۍ مولانا صاحب راته وویل چې مونږ سره به ضرور ځي او زمونږ د خلکو ډیر خواهش دی چې هلته مونږ هم جلسه وکړو. ما ورته وویل چې مولانا صاحب ته زما حال وینې، زه ناجوړه یم، پرېږده چې زه واپس لاړ شم او چې کله لږ ښه شم نو بیا به ستاسو کلي ته درشم. دوی راضي شول او موږ صوابۍ ته راغلو. په صوابۍ کې په زرګونو ښځې او نر جمع وو او سالار صاحب منیر خان، نجو بایی او فردوس خان ډیر ښه انتظام کړی وو. هغوی ته مې تقریر وکړو. خدای خدمتګار رانه چاپېره شول چې بېګاله به موږ سره شپه کوئ. ما ورته وویل چې تاسو ما وینئ چې زه ناجوړه یم او په دې ناجوړه وجود لګیا یم، شپه او ورځ کار کوم، ځکه چې نن دی که سبا دی حکومت موږ نیسي او د خدمت موقع نه راکوي او دا ټول انتظار راون ټیبل کانفرانس ته دی. نو زه کوشش کوم چې څومره کیدای شي چې په دې خپل قوم کې دورې وکړم او دوی په هر څه پوهه کړم. هغې اجازه راکړه او شپې لا توندۍ له لاړو. شپه ښه په آرام تېره شوه. دلته خبر شوم چې میا احمد شاه صاحب او ډله یې هره میاشت زما برخلاف کتابګي چاپ کوي او خلکو کې خوروي. او دلته یو مولانا صاحب د هغوی دپاره سخته پروپاګنډه شروع کړې ده. ما هغوی ته وویل چې موږ خو د خدای د پاره لګیا یو، د دې قوم خدمت کوو. که قوم زمونږ ملګرتیا وکړه نو دوی به آزاد شي، او که زمونږ مخالفت یې وکړو نو دوی به برباد شي. ولی چې بغیر د قوم د امداد نه موږ خپل منزل ته رسیدی نشو. غم او فکر د هغه چا سره وي چې د ځان د پاره کار کوي.
او څوک چې د خدای د پاره کار کوي هغه هیڅ غم او فکر نه کوي. احمد شاه میا به هر ورځ زما برخلاف هغه قصه په اخبار کې لیکله او پمپلیټونه به هم چاپ کول، خو ما ورله چرې هم ځواب نه ورکولو، ولې چې د دې نه بیتبازي جوړېده. ما خو خپل کار کولو او په دې خبرو مې وخت نه ضایع کولو. بېشکه چې دروغ د څه وخته پورې په خلکو کې غلط فهمۍ پیدا کولی شي، خو چې رښتیا راشي نو دروغ پاتې کېدای نه شي. چې سبا لمونږ په دغه کلي کې د یو مهربان فاتحې له لاړو، نو هلته د هغه په حجره کې مې خپل زوړ ملګري او مهربان مولانا صاحب سره ملاقات وشو او ورته مې وویل چې مولانا صاحب په سیاستونو کې زمونږ منځ کې څه اختلاف راغلی وي نو دا څه بده خبره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اختلاف د امت رحمت دی او دا مونږ ته چې د رحمت په ځای زحمت شوی دی نو دا زمونږ ذاتیات دي. مونږ له خپل زاړه تعلقات پرېښودل پکار نه دي او زه چې ستاسو کلي ته راشم نو ملاقات خو راسره کوئ. د دعا نه پس مونږ جومات ته روان شو. مولانا صاحب مې هم ځان سره روان کړو، خلک جمع وو. مولانا صاحب ته مې وویل که ته څه ویل غواړې نو ووایه. مولانا صاحب وویل وخت تنګ دی، زه څه نه وایم، ته خپل تقریر وکړه. ما خلکو ته وویل چې ورونو عزیزانو تاسو خپل ځان په خپل سود او زیان پوهه کړئ. زه نه پوهیږم چې خلک زموږ مخالفت ولې کوي، مونږ خو د خلکو خدمتګار یو. تکلیفونه او مصیبتونه په ځان تیرو او ګټه قوم لکو. په کار ده چې دوی هم زمونږ په شان د پیرنګیانو مخالفت وکړي، ولې چې هغې مونږ غلامان کړي یو. زمونږ د پلار نیکه ملک یې رانه نیولی دی، دا ملک خو خدای مونږ له او زمونږ بچو له راکړی دی، خو زمونږ د خودغرضۍ او بې اتفاقۍ په وجه هغې زمونږ په ملک مزې کوي. خلک وایي چې زمونږ جرګه پاتې نه شوه، مونږ د مصرو په شان په کانګرس کې اوبه شو او خدای خدمتګار د هغې رضاکار شول. دا خبره غلطه ده. زمونږ جرګه ده او زمونږ د خدای خدمتګار دي. دا خبره داسې ده چې مونږ کانګرس سره تعاون کړی دی، یو خدا فیصله ما نه ده کړې، ستاسو لویې جرګې کړې ده او د میا صاحب او عبدالاکبر خان په رضا یې کړې ده. تاسو خو لږ یاد کړئ چې مونږ کانګرس سره نه وو نو پیرنګي په مونږ توره شپه جوړه کړې وه او په مونږ خدای خدمتګارو یې داسې لوبې کړې وې چې په دنیا کې به په ډېرو کمو خلکو داسې لوبې شوي وي. مونږ یې ټول جیلخانو کې اچولي وو او چې هر کله ستاسو جرګې فیصله وکړه او مونږ کانګرس سره شو نو د هغې په کوشش مونږ د جیلخانو نه رابهر شو او دا د ستاسو په جلسه کې تقریر کوم. که د هغې کوشش او امداد نه وی نو اوس به مونږ ټول خدای خدمتګار په جیلخانو کې پراته وو. په دې وخت کې مونږ پیرنګي له د خپل اتفاق په زور یو ښکر مات کړی دی او که مونږ اتفاق وکړو نو دا بل ښکر به یې هم مات شي او د زور او ظلم نه به خلاص شو. او د کانګرس سره خو مونږ هم د دې دپاره ملګري شوي یو چې دا خپل ملک آزاد کړو. تاسو مهرباني وکړئ او په دې خبرو ځان پوهه کړئ. وخت لګو، ما خپل تقریر ختم کړو. کالو خان کې راته ډېر خلک په انتظار ناستو. په دې وخت کې مولانا صاحب ما ته وویل چې زه هم څه ویل غواړم، ته دې خلکو ته ووایه. ما ورته وویل چې تا خو ما ته ویلي وو چې تقریر وکړه، تا ونه کړو. اوس دلته زه زیاتی انتظار کولی نه شم، ولې چې کالو خان کې ډېر خلک ما ته انتظار کې ناست دي. ته دوی ته تقریر وکړه او ما له اجازه راکړه چې زه کالو خان ته لاړ شم. زما د روانېدو سره ټول خلک روان شول. په دې وجه مولانا صاحب څه تقریر ونه کړی شو. مونږ چې کالو خان ته ورسېدو نو خلک جمع وو. خلکو ته مې وویل چې ورونو تاسو به دا وایئ چې زه نن تاسو له د کامدار خان د ګرفتارۍ د غمخوارۍ دپاره راغلی یم. نه، زه غمخوارۍ له راغلی نه یم، بلکې تاسو له مبارکۍ له راغلی یم او تاسو له مبارکي در کوم چې ستاسو داسې یو ننګیالی خان و چې ستاسو د پاره او د ټول قام او ملک دپاره جیلخانې ته لاړو او زه د هغه مور بیبي له او خپلو خپلوانو له د خان په داسې نیک کار جیلخانې ته پتلو مبارکي ورکوم. بیا مې دې خلکو ته وویل چې ورونو هر څه چې تاسو سره کیږي په هغې صبر کوئ. د ازار نه چا به ازار موندلی نه دی او د ظلم کاسه نسکوره ده. څومره چې پیرنګیان په مونږ ظلم او زیاتی کوي هغومره به زر تباه شي او مونږ به ترې خلاص شو. د دې ځای نه بیا ادینه ته لاړو. هلته هم خدای خدمتګارو ته مې د صبر تلقین وکړو او بیا سمیلا ته لاړم. په دې خلکو کې ډېر جوش او خروش و، ولې چې پیرنګي زور او ظلم شروع کړی و. دوی ته مې هم د صبر او عدم تشدد تلقین وکړو او بیا ماښام شهبازګړۍ ته ورسېدو. دلته هم زموږ جرنیل صاحب نیولی و. دلته هم ډېر جوش و. خلکو له مې تسلي ورکړه او خدای خدمتګارو له مې د جرنیل صاحب د قید مبارکي ورکړه. دلته مې د ګجرات بخشالي صاحب زاده ته وویل چې یو ټانګه تیاره کړه، خو د خپلو تلو ذکر مې هیڅ چا سره ونه کړو. دا خبره مې پټه وساتله چې کوم ځای له مونږ تلو
هغه ورکوټه کلیو او دا دومره پولیس چې مونږ سره ګرځیده دا به په هغه خلکو لوی بوجو. صاحبزاده صاحب نه چې بچا پوښتنه وکړه نو هغه به وایي چې مونږ ګجرات بخشالي ته ځو. مونږ ټانګه کې روان شو او د سړک په غاړه یو وړوکی کلی و. مونږ چې څه وخت د پولیس موټر ولیدو نو کلی ته دننه شو. پولیس زمونږ نه خبر نشو. هغه یو ګجرات بخشالي ته روان شو. د کلی خلک خبر شول نو ښځې او نر زمونږ لیدو له راغلل. زما پر راتلو ډیر خوشاله شول. خدای خدمتګارو ته مې وویل چې څه چا کره تیار وي هغه راوړئ او که نه وي نو خیر دی. شپه به مونږ دغسې تېره کړو او چې زمونږ دپاره نوی پخلی ونه کړی چې ډوډۍ مې وخوړه لږ ارام مو وکړو. ټوله ورځ بې ارامه وو. ډېر ستړي شوي وو. ټول خلک جومات کې راجمع شوي وو. هغې وویل چې باچا خان دې مونږ ته یو څو خبرې وکړي. د لمانځه نه پس د هغوی د محبت مې اول شکریه ادا کړه او بیا مې ورته د تحریک متعلق یو څو خبرې وکړې او په دې خبره مې ډېر زور واچولو چې هر مصیبت باندې به صبر کوئ. سبا له هوتي ته لاړو. چې کولپاڼۍ ته ورسېدو نو څه ګورو چې پولیس والا په شګو کې خړ پړ ناست دي. ما ته یې وویل چې ټوله شپه درپسې ګرځېدلي یو او بیا دلته کېناستلو او د مردان نور پولیس هم ټوله شپه تاسو پسې منډې وهلې خو تاسو یې موندلي نه یاستئ. دغه انسپکټر مالا د پیک سو چوالي سوکم نامه راکړه. هغې کې لیکلي وو چې ملکنډ ایجنسۍ ته به نه ځئ. ما غلام محمد خان د لون خوړ ته ویلي وو چې هلته لاړ شي. هغه لاړو او دوی ګرفتار کړو. نو په ما یې د دې دپاره دفه ولګوله چې دی خبر شي نو خامخا به ملکنډ ایجنسۍ ته ځي او حکومت مونږ نه ایجنسو ته پرېښودو او نه قبایلو ته. مونږ ډېر کوشش کړی و چې مونږ دې ورونو له لاړ شو او دوی هم مونږ د پښتنو په دې نوې ورورولۍ کې شریک کړو او دا یې لا څه کوي چې هغه د خدای خدمتګارو حکومت هم چې جوړ شو نو هغوی هم زمونږ دې قبایلي ورونو ته په تللو نه خوشحالېدل ولې چې هغوی ویل چې پیرنګیان به خفه شي. حقیقت دا دی چې حکومت خو زمونږ خو واک د ګورنرو. د هوتي نه تورو ته لاړو. زمونږ یو ډیر زوړ خدای خدمتګار او بهادر کارکون عبدالرحیم خان مړ شوی و. ما سره د هزارې دوره کړې وه او چې څه وخت مونږ چت ته تلو نو چې پولیس والا راته ټوپکونه نیولي وو نو ده ماته وویل چې څه چل وکړو. ما ورته وویل چې ورځئ پرې نو دی پرې د ټولو نه مخکې ورغی. د ده په مرګ مونږ ته ډیر نقصان ورسېدو. مونږ خو په دوره وو. جنازه مو ونه کړی شوه. فاتحه مې وکړه. د هغه مور او خپلوانو له مې ډاډګیرنه ورکړه. د هغه قبر له لاړو او ما او ټولو خدای خدمتګارو ورته ډیره دعا وکړه. بیا مې جومات کې یو مختصر تقریر وکړو او دوی ته مې وویل چې د عبدالرحیم خان په مرګ مه خفه کېږئ. خدای به هغه وبخي او د هغه په ځای به د اسلام د خدمت دپاره ډیر خلک پیدا کړي. بیا مایارو ته لاړو. د مایارو صدر صاحب ډیر مخلص او د کار سړی دی. دغلته ډیر خلک جمع شوي وو. هلته لږ ایثار شو او خلکو ته مې هم یو څو خبرې وکړې. د دې ځای نه مردان ته راغلو او دلته خبر شوم چې د سودم خانان رها شوي دي. زما طبیعت ډیر خراب و. ما غوښتل چې د قاضي صاحب په ځای کې لږ آرام وکړو خو خلکو آرام ته نه پرېښودم. قاضي صاحب مې پوهه کړو چې بېګاله به دلته راځم. خلکو ته مې وویل چې ستاسو نه رخصت یم مخکې ځم خو خلکو زه کله پرېښودم. چې اډې ته روان شوم نو خلک رانه رخصت شو. مونږ اډې سره نږدې د هغه کلي ته ورغلو. پولیس والا راپسې و. د هغې نه چرته خلاصېدو. مونږ لمونځ کولو چې خلک خبر شول او خدای خدمتګارو زر زر وردۍ واغوستې او یو ساعت کې د کلي خلک راجمع شول. د هغې د محبت شکریه مې ادا کړه او بیا مې ترې اجازت واخیستو او مونږ د قاضي صاحب ځای ته لاړو. د قاضي صاحب ځای کې د سودم یو خان ناستو. اول مې د راتلو سره سمه د ازادېدو مبارکي ورکړه. بیا مو خبرې شروع کړې. ده راته وویل چې ستاسو راتلل سودم ته ډیر ضروري دي ولې چې په غریبو خلکو کې حکومت یوه غلطه پروپاګنډه شروع کړې ده چې په حقیقت یې پوهه کړي چې دوی کې غلط فهمي پیدا نشي. ما ورته وویل چې زه خو پنچر شوی یم لږ آرام کوم نو په 20 ډسمبر به درشم. مونږ سبا وختي اډې ته لاړو. یوه ټانګه مو کرایه کړه او درګۍ ته راغلو. بیا پیاده ګلاباد ته لاړو. خلک ډیر په جوش کې وو. ما ورته د صبر او عدم تشدد تلقین وکړو. د ګلاباد نه شپې له خپل کلي محمد ناړۍ ته راغلم. دلته مې دمې ته نیتو خو د عثمانزو نه خبر راغی چې په 20 ډسمبر د سرحد د لوی جرګې جلسه ده او د خط په لیدو را روان شه. مونږ یوه شپه دلته وکړه. سبا له عثمانزو ته لاړو. چې هلته ورسېدو څه ګورو چې د نوښار د تحصیل 25 افسران خدای خدمتګار په لارۍ کې راغلل. زه یې ولیدم. راکوز شو حجرې ته لاړو. هغې راته وویل چې زمونږ د جرنیلۍ جګړه ده. زمونږ فیصله وکړه. ما وویل چې خدای خدمتګار خو په عهدو کې جګړې نه کوي خو په خدمت کې جګړه نه وي. جګړې خو په ذاتیاتو پیدا کیږي.
زما دا وینا هغې ډیره محسوسه کړه او ټول ډیر ملامته شول. نو بیا مې ورته وویل چې سالار اعظم صاحب له لاړ شئ، هغه به فیصله وکړي. هغه وایي چې هغه میرې ته تللی دی. ما وویل میرې ته لاړ شئ. هغه سالار صاحب پسې لاړه. د لویې جرګې اجلاس د ډوډۍ وخت و چې سالار صاحب راورسېد. زمونږ حجرې ته راغی. زه خو جوړ نه وم. ما ترې اجازت واخیستو چې آرام وکړم او د دوی فیصله په خوشحالۍ او په رضا سره وشوه. سبا له وختي دوی واپس لاړل. د سرحد لویه جرګه راورسېده. جلسه شروع شوه. د ټولو ناول حکیم عبدالسلام صاحب دا تجویز پیش کړو چې یو ډیپوټیشن مقررول پکار دي چې هغه میا احمد شاه صاحب او عبدالاکبر خان راضي کړي او ځان سره شامل کړي. ما یې تایید وکړو او ما وویل چې مون خو لري کړي نه دي، هغه جدا شوي دي. که هغه بیا راتلل غواړي نو جرګې ته به هیڅ عذر نه وي. د دواوی شاه محمد خان د دې تجویز مخالفت وکړو چې هغه خو د جرګې نه بغاوت کړی دی او د جرګې برخلاف کار کوي. بل تجویز د کانګرس د امداد اخیستو. د دې تجویز ما سخت مخالفت وکړو. ما وویل چې تر اوسه پورې موږ د کانګرس نه یوه پیسه هم نه ده اخیستې او خلک را پسې خبرې کوي او که تاسو د کانګرس نه امداد واخیستو نو بیا خو به د حکومت برخلاف خلک ښه پروپاګانډه شروع کړي. ما ورته دا هم وویل چې جواهر لال مانه په دې خفه شوی و. د ډاکټر انصاري په کور کې د ورکینګ کمیټۍ اجلاس و. هغه راته وویل چې موږ به د هغې مخکې کانګرس له په پېښور کې 400-500 روپۍ د میاشتې امداد ورکولو. ستاسو جومات ډېر لوی دی، تاسو له به ډېر امداد درکوو. ما ورته وویل چې دا ملک یوازې ستاسو دی، که زموږ هم دی. که ستاسو هم وي او زموږ هم وي نو بیا تاسو نه امداد ولې واخلو. هغه مانه په دې خپه شو او ډاکټر انصاري صاحب ته یې وویل چې دی خو ډیر مغروره دی او دا تجویز هم نامنظور شو. بیا سردار رام سنگ زموږ خدای خدمتګار یو تجویز پیش کړو چې د انګلستان وزیر اعظم چې د سرحد د حقوق متعلق کوم تقریر کړی دی هغه تسلی بخش نه دی او موږ ته منظور نه دی. خو سمین جان وکیل د تجویز مخالفت وکړو او دا تجویز یې پیش کړو چې دا ریپام موږ لا خستل پکار دي. قاضي صاحب او علي اصغر خان وویل چې څه راکوي، دا به واخلو او نور به ګټو. ما لویې جرګې ته وویل چې د دې په اخیستو به زموږ قوم او ملک څه ترقي وکړي. پیرنګیان داسې نادان دي چې موږ له به هغه حقوق راکړي چې په کوم کې زموږ فایده وي. نو ما وویل چې زه د دې هم مخالف نه یم، که چاته پکې فایده ښکاري نو وادي خلی. خو د دې تجویز هم شاد محمد خان د دواوی سخت مخالفت وکړو چې موږ مکمل ازادي غوښتله او اوس هغه اصلاحات واخلو چې ټول هندوستان ترې انکار کړی دی. په دې کې هیڅ فایده نشته. د سمین جان تجویز وغورځېده او د سردار رام سنگ تجویز پاس شو. نورې هم چې څه خبرې وي هغه فیصله شوې او جلسه ختمه شوه او یو څو ممبران شپې ته پاتې شول او نور لاړل. په 22 د ډسمبر په پېښور کې یو لوی دربار و. هغې کې هم د ریپارمرز د خبرو تجویز و. ډاکټر خان صاحب لا او ما له لاډ صاحب دعوتنامې را لېږلې وې. ما او قاضي عطاالله او ډاکټر صاحب په دې خبرې وکړې چې تلل پکار دي که نه. زه خو ناجوړه وم. خو په دې فیصله وشوه چې په داسې حالات کې چې حکومت لګیا دی په خدای خدمتګارو ظلمونه کوي نو تلل پکار نه دي او موږ هغې کې شرکت ونه کړو. زما طبیعت نور هم خراب شو او تبه هم ورسره پیدا شو. په دې وجه ډاکټر صاحب د علاج دپاره پېښور ته بوتلم. زه یې په خپله بنګله کې دیره کړم او زما علاج یې شروع کړو او خلک یې رانه بند کړل. زما علاج خو آرام و. 15 باب په دې کې د سردار پټیل تار راغی او خورشید بیهن هم راته لیکلي وو چې ګاندیجي به په 20 د ډسمبر راورسیږي نو ته په 26 تاریخ راشه. زه ناجوړه وم خو دا تلل هم ضروري وو. په دې وجه ما اراده وکړه چې په 25 ډسمبر به سهار وختي په پرنیټر میل کې بمبئی ته روانېږم. ما سره د تلو دپاره قاضي عطاالله خان، امین جان او دا کوړی جرنیل هم تیار شو او فیصله په دې وشوه چې موږ به پېښور نه روان شو. قاضي صاحب به په نوښار کې را سره شي او دا کوړی جرنیل به په کوړی کې را سره مل شي. خو انسان ته خپل تقدیر معلوم نه دی. تقدیر په تدبیر پورې خان دی. په 24 د ډسمبر ما خپل کاغذونه تیار کړل او د سټیشن دپاره مې ټانګې والا ته هم وویل. ډاکټر صاحب ته مې وویل چې په 25 سهار وختي راشه. ډاکټر صاحب او میم صاحب کلي ته تلل. په دغه وخت کې د ارباب عبدالغفور پلار ارباب جمعه خان زما پوښتنې له راغی. ماښام ډاکټر صاحب یوازې د کلي نه راغی او میم صاحب یې کلي کې پرېښوده.